که د ویډیو په ژبه نه پوهېږئ، فلم په ژبه نو تاسو څنګه کولی شئ دغه وژباړئ په خوندوره طریقه باندې. هندي فلم ګورئ خو نه به پوهېږئ او څنګه کولی شئ دغه وژباړئ. ملګرو تاسو به راشئ لومړی به کروم براوزر خلاص کړئ. تاسو د ژباړې طریقه در وښیم څنګه خپل فلم هره ویډیو خپلې ژبې یا پښتو ته وژباړئ. ملګرو دلته به سرچ کې ولیکئ یوټیوب ټکی کام. کله مو چې دې کې یوټیوب ټکی کام ولیکه ملګرو تاسو به راسئ دلته بله صفحه تاسو ته راوړي یوټیوب. دې درې ټکو باندې به کلیک واخلئ. دې نه وروسته تاسو ته ډیسکټاپ موډ راوړي. دلته به تاسو ډیسکټاپ موډ آن کړئ. کله مو چې ډیسکټاپ موډ آن کړئ ملګرو نو تاسو به بیا راشئ سرچ برخې ته د یوټیوب سرچ برخې ته. کله چې سرچ برخې ته راغلئ ملګرو تاسو چې هر یو فلم د هرې ژبې غواړئ دلته بیا سرچ کې ولیکئ یا هره ویډیو غواړئ. زه لیکم انډیا فلمز. دلته به ماته ټول انډیا فلمونه راوړي چې کوم انډیا لخوا نشر شوي دي یا انډیا فلمونه دي ملګرو. ګوره زه دلته لیکم انډیا فلم. کله چې دا ما ولیکم ملګرو دلته ماته د غونډ هندي فلمونو لیست راوړي. دې کې چې هر یو فلم ستاسو خوښ وي نوی فلم یې کوم غواړئ چې وژباړئ پښتو ته هغې باندې به کلیک کړئ. زه دغه فلم باندې کلیک کړم. زه غواړم چې دغه فلم ځان ته وژباړم. نو اوس ګوره زه تاسو ته په اسانه طریقه باندې په 1 دقیقه کې فلم ژباړم ملګرو. ګورئ ورته ملګرو غواړم چې دغه فلم زه وژباړم. تاسو به ملګرو راشئ دلته به اول په دې برخه کې سی اپشن چې دی فعال کړئ آن یې کړئ. دې نه وروسته به تاسو راشئ دغې برخه به کلیک واخلئ. دې نه وروسته به تاسو راشئ اټو ټرانسلیټ باندې به کلیک واخلئ. اټو ټرانسلیشن چې کلیک واخلئ ته ملګرو ډېرې ژبې راوخلي چې به تاسو ښکته لاړ شئ او پښتو به پکې پیدا کړئ. کله مو چې پکې پښتو پیدا کړئ نو ستاسو دا پروسه به هم ترسره شي. بیا تاسو ته وښایم چې اوس څنګه ستاسو فلم وژباړل شو پښتو ته. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوي یاست ویډیو مو خوښ شوي حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو دغسې ویډیوګانې تاسو ته نشر کړم. ګورئ ملګرو پښتو دلته پکې ما انتخاب کړه. ګورئ تاسو ته اوس همدا فلم زه ژباړم. ګورئ ملګرو دغه فلم دغه په موږ ته ژباړه شروع شوه. په دغې برخه کې به تاسو ته ژباړه لیکل کېږي ملګرو په ښایسته او خوندوره طریقه باندې. هره خبره چې که ستاسو ته به دلته په کټ مټ همغه دلته لیکل کېږي په روغه طریقه باندې کره پښتو باندې به تاسو ته دلته لیکل کېږي. هېڅ غلطي پکې نه کېږي ملګرو. ویډیو پورې ښې چارې د الله په امان.